زم چې شیطانان وتړلی شي او بیا مې سړی د الله بندګي نشي کولی شیطانان وتړلی شي او بیا مې یو سړی په ګناهونو کې دننه پروت دی نو په باقي ورځو کې به دی څه توره ووایي دغه شان په دې میاشت کې موږ روجې نیسو او دا روجتي انسان به د قیامت په ورځ د جنت په یو خاص دروازه باندې ننوځي چې هغې ته څه ویلی کېږي باب الریان حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم دا حدیث راوړی دی د سهل بن سعد رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان فی الجنة بابا یقال له الریان په جنت کې یو دروازه ده چې هغې ته ریان ویلی کېږي یدخل منه الصائمون یوم القیامه په دې دروازه باندې به صرف روجتي خلک ورننوځي روجهدار خلک به پې ننوځي نور به ننوځي نور به په دې باندې نشي ننوتی یقال این الصائمون اواز به وشي الله د طرف نه هغه کوم ځای کې دي هغه روجتیان هغه روجې چې به یې نیوي هغه کوم ځای کې دي فیقومون نو صرف همدغه کسان پاشي فاذا دخلوا اغلق کله چې دوی ورننوځي دروازه به بنده شي سوال دلته پیدا کېږي چې روجې خو هر مسلمان نیولي دي سم خیال دی روجې خو هر مسلمان نیولي مطلب دلته دا دی چې کوم ځای کې دي هغه انسانان هغه مسلمانان چې روجه نیوه د هغوی همیشه طریقه ده دا نه چې بس په کال کې دغه یوې میاشتې ته ډډه لګولي هغې ته ناستې هغه چې راشي هغه هم په څه حال کې به تېره شي نو په دې میدان د دې میاشت فضیلت شو یو قسمه چې موږ په دې میاشت کې روجې نیسو او دا روجې به د دې خبرې سبب دی چې ته به د قیامت په ورځ په یو دروازه ورننوځي جنت ته چې هغې ته څه ویلی کېږي باب الریان یو حدیث کې داسې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی ډېر خوندور حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې څوک منځګزاري ډېر منځونه کوي دعی من باب الصلاه د قیامت په ورځ به د جنت په دروازو کې د هغه دروازې نه دی راوبللی شي چې هغې ته باب الصلاه ویلی کېږي د منځګزارو دروازه ومن كان من اهل الجهاد او څوک چې جهادونه والی جهادونه ډېر کوي دعی من باب الجهاد د قیامت په ورځ به د جنت په دروازو کې د هغه دروازې نه راوبللی شي چې هغې ته باب الجهاد ویلی کېږي ومن كان من اهل الصيام او څوک چې ډېرې روجې نیسي دعی من باب الریان دته به د باب الریان د طرف نه اواز کېږي ومن كان من اهل الصدقه او څوک چې صدقو والی ډېرې صدقې ورکوي ډېرې خرچې کوي د الله په لار کې دعی من باب الصدقه دته به د صدقې د دروازې د طرف نه اواز کېږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه پاسېدو وی یا رسول الله زما مور پلار دې په تاسو قرباني دا خو صحیح شوه چې یو کس ته به د یو دروازې د طرف نه اواز کېږي فهل يدعى احد من تلك الابواب داسې څوک شته چې هغه ته د ټولو دروازو د طرف نه اواز کېږي د ټولو دروازو د طرف نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم داسې مسلمانان هم شته چې هره دروازه به ورته اواز کوي وارجو ان تکون منهم او ای ابوبکر تم په هغه خلکو کې